غنی بابا وایي چې کله زه د اوچت مقام نه د فقیرای مقام ته راوغورځېدم نو ټولې دنیا سترګې بدلې کړې، خو زما د کوچي په سترګو کې زما دپاره هغه زړه مینه غړېدله. ګرانو پښتنو ګلالو ملګرو، نن در سره د غني خان یو شاهکار نظم کوچې شریکوم. غنی بابا وایي کوچې زما یو ډیر زبردست سپین سپی و. ما قسمه قسم سپي ساتلی دي، انګریزي، جرمني، لغړ او ببر. ولې د کوچي په شان بهادر، ښایسته او هوښیار سپی نه پیدا شوی دی او نه به پیدا شي. زما د بند په دوران کې مړ شو. زما کوچیه ته خو سپی نه وې، زما اشنا وې، په تنه نر وې تر ازمریا، قصه د مینې نوم د وفا وې. چې زه اوچتم د کل جهانه، په لکه سرو مې دا سر برو، زرزري سترګې ستا د مینې ډکې، تیرې د ژونده د ځان او سره، چې زه اسمان نه خاورو ته راغلم، تاج مې راکوز کو او کچکول مې واخیست، شال او دستار او خلت مې ورکړه، کند مې په سر کو او جول مې واخیست. تا ته زه هغه شان د ملک بادشاه وم، هم هغه سترګې، هم هغه مینا، چې ټول جهان غپل داړل کړل، تا ړقوله لکۍ مهینه. ته خو اشنا وې زما د سترګو، نه مې د زور وې او نه د زرو. د تقدیر طول کدرون که سپک شو، ستا بس یو طول و او یو نظر و. ته زما یار وې د بدو ورځو، ته زما یار وې د بدو ورځو، د بدو ورځو یار نه هېرېږي، چې ټول جهان یو تکتور صحرا شي، د سرو ګلونو خار نه هېرېږي. های چې د ژوند په رڼا بلې سترګې روښانه ستا د وفا وې. زما کوچیه ته خو سپی نه وې، زما اشنا وې، ته خو سپی نه وې، زما اشنا وې.